السلام علیکم دوستانو. پاکستان وایي داسې وضعیت کې نه یو چې نور افغان کډوال ومنو. له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو او د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره سم پاکستاني چارواکي اندېښنه ښیي چې نور افغان کډوال به پاکستان ته کډوال سي. که څه هم داسې کومې نښانې نشته چې له افغانستان څخه پاکستان ته د کډوالو نوې څپه پیل سوې وي، خو د پاکستان حکومت اندېښنه لري چې د جګړې په زیاتېدو سره به دا کار وسي او دوی د نورو اضافي افغان کډوالو د جذب کولو ظرفیت نه لري. د پاکستان د ملي امنیت د شورا مشاور مهید یوسف امریکا غږ ته وویل چې هېواد یې داسې وضعیت کې نه دی چې نور افغان کډوال ومنلی سي. هغه وویل که داسې کوم وضعیت رامنځته کیږي، نړیوالې ادارې دې په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدونکو غم وخوري. ښاغلي یوسف زیاته کړه، موږ غواړو چې مرسته وکړو، خو دا وخت داسې وضعیت کې نه یو چې نوي افغان کډوال ومنو. نړیوال ځواکونه او ملګري ملتونه دې په افغانستان کې دننه هغوی ته ترتیبات ونیسي. ملګري ملتونه وایي په 1980 کلونو کې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو یرغل وروسته میلیونونه افغانان پاکستان ته کډوال شول، چې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي، چې د چارواکو په خبره نیمایي له قانوني اسنادو پرته هلته میشت دي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د جګړې په زیاتېدو سره ښایي بشري ناورین رامنځته سي. دغه ادارې ویلي دي د روان کال جنوري میاشتې څخه تر دې دمه پورې 27,000 افغانان د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، ضروري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي او یو شمېر سیمې یې نیولې دي. افغان چارواکي وایي طالبان غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي، خو په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د افغانستان څخه دفاع وکړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.